زموږ په خلکو کې دا مشهوره ده چې یو سړی په جومات کې مړ سي، وفات سي، یا په لمانځه باندې، یا قرآن شریف په لاس کې، یا په مسافري کې، یا خاص کر د حج په موسم کې چې هلته انسانان کله د ګرمۍ او کله د رش او کله د نور د وجې داسې خبرو سره مخامخ کېږي، نو دوی وایي چې بس دا سړی جنتي دی. داسې فیصله زموږ خلک کوي چې بس دا سړی خو نو دی لکه په دې دنیا چې د جنت زیر ورباندې وسي. حال دا چې د کائناتو در ټولو بهترین او غوره انسان د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم په کور کې وفات شوی دی، پر خپله بستره باندې وفات شوی دی. نه په جومات کې و، نه قرآن په لاس کې و، او نه هم په بیت الله شریف کې و. او سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې در ټولو انسانانو خیر انسان دی، در انبیاء را وروسته، هغه هم پر خپله بستره وفات شوی دی. خالد بن ولید دغه رنګ راواخله، او داسې نور ډېر مشهوره چې په دنیا کې د جنت زیري پر سوي دي په بار بار، چې صحابه کرام ول، چې په صحابه کرامو کې خاص کسان ول. نو دین خدا معلومه سوله چې ګویا کې که زموږ دا ذهن و ګمان شي چې دا سړی د جمعې په ورځ باندې د جمعې په مانځه کې یا په حرم شریف کې وفات شو، دا د هغو بالا سو. یا حسن الخاتمه، ښه آخر خاتمه په ایمان کېدل او آخر خاتمه ښه کېدل، هغه دې ته وایي چې له شرکه څه انسان پاکي. دا چې کله انسان له دنیا څخه ځي، دا تلل حتمي دي، یو وخت به خامخا مرګ انسان راځي. نو باید عقیده خالصه له هر ډول او هر قسم او هر رنګ شرکه څخه باید انسان بیزار او پاکي. دا خلک چې ناناګانو له ورځغلي، زیارتو له ورځغلي، او دا کوي او هغه کوي، په شرک غرق دا خو څه کوي چې عقیده یې له صفایي. نه 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 نه، زوی د قبر څه غواړي، زنګوی پر زنګوي. د قبر زیارت ته تلل کومه طریقه چې نبي علیه السلام بیان کړې ده، کومه طریقه چې اسلام ورښولې ده. تاسو د یو عالم څخه پوښتنه کړې ده زه پر کومه طریقه ولاړ شم؟ ولې خو ما نیکه و پلار دی کول، ستا نیکه و پلار خو نه دی تا دپاره قانون، بس تا لیدلي دي. د دې وجې یوه خبره دا ده، دوم چې له نفاق انسان خلاص دا چې د مرګ په وخت کې انسان زړه او عمل له نفاق پاک او خلاص، دا نه چې په خوله یوه په زړه بله. په خوله باندې دا وایه چې مسلمان یې ده او داسې د اسلام حکم دی، او په زړه کې دی کچ به نه وي، هېڅ هم نه وي. چې د چا پر آخرت باندې ایمان یې، هغه د دروغو ځان نه ګوري چې خدای پاک به راسره حساب کوي. هغه د بل وینې تویي، هغه پیسکو فساد و شر کوي، هغه پر شو پر بدو پر ډب نه وي. نو خو نشته په موږ کې ایمان، د دې وجې پر کړي کې چې ورګزار سوي په هغه کې ولوېدلي. او دغه رنګه دریم پر کتاب او پر دریم له بدعتونو څخه لرې والی، دا چې له دنیا څخه انسان داسې ولاړ شي چې له هر قسمه په دین کې له نوي کاره څه باید انسان ځان ساتلی. څلرم پر کتاب او پر سنت باندې چې قرآن او نبوي سنتو باندې چې کومه لاره ثابته ده او کومه لاره هغو موږ ته ښولې ده، پر هغو باندې باید موږ مزل وکړو، په هغه باندې باید موږ منشور یې، په هغه باندې ژوند تېرول. دی نه چې لکه د اخره زمانه کې چې بعضې کسان په قرآن کې تحویلونه کوي، قرآن نه دی ځینې پاته دی چې دا مې یو عادي کتاب دی، به دی ورته کښېني د ګېډې په راکش کې. څلرم د خلکو له حقوقو خلاصون، دا چې مسلمان په وینو په مالونو باندې د خدای ناکرده لاسونه سره نه وي کړ نه وي، پر چا دې ظلم نه وي کړی، د چا نه دې حق نه وي وړی، د هغه ابرو او عزت دې تاوان نه وي رسولی. په داسې حال کې انسان مړ شي چې د الله او د الله د حقوق د بندگانو حقوق دې ادا کړي. نو دغه دردا ښه ده چې ته په جومات کې مړ شي او د خلکو پر حقوق کې دې ځان اچولی. لکه په پښتنو کې عام حق دی، میراث د خور حق دی که نه دی، ورکوي ته ورسه 2-3 واره ځغلي عاجل، خو ته د مرګ دله راځي که نه دله راځي. پاک زړه او ښه اخلاق انسان لري، دا چې مرګ پر دې حال انسان ته راسي چې زړه یې سالم وي، کالي دي پاکي، اخلاق دي ښه وي، په زړه کې دې هېڅ مسلمان په وړاندې کینه او بغض او حسد نه وي. زموږ زړونه د څه شي ډک دي؟
د لمانځه پابندي، دا چې انسان په خپل 5 وخت لمونځونو کې خپل وخت د جماعت سره د خپل منځونه په جماعت ادا کوي. دا کسانو حق پیژني چې پر تا حق لري او د هغه څه انسان ترلاسه کوي چې الله تعالی پر تا او ستا پر اهل او عیال کورنۍ باندې فرض کړي دي. او دارنګه بل پر دین باندې ټینګش له خلکو سره شه. دا چې انسان د خپل دین په چارو کې په احکامو کې او تسلیم او غاړې ښودونکی واوسېږي. باید ستا و نورو ته خیر ورسېږي، همسایه دي، قریب دي، او محبت باندې انسان ژوند ورسره وکړي، په ښو په احسان ژوند ورسره وکړي، خپلوي پالل، قرابت پالل، پر کشرانو رحم، د مشرانو احترام. دا دردا ښه ده چې انسان بیا ادب یو ګستاخي او د خدای ازاري او د الله څخه لري انسان یو دی چې کله مړ سي وایي الله په جماعت کې مړ سو بس نو جنتي سو. ای الله رب العزت ته د ټولو کارو آخر انجام هغه ستا په قبضه او په قدرت کې دی. یا الله ته زموږ آخر انجام په ایمان او په خیر کې. یا الله موږ له دنیا د رسوایي او د آخرت له عذاب وساتي. ای الله زموږ آخره خاتمه په خیر او په ایمان کې. او یا الله خپل حضور ته په داسې حال کې ستانه کړې، په داسې حال کې مې پیش کړي چې پکې شرمنده نه یو او نه پکې رسوا یو.